زما عزتمند ورونو مولانا حلیم سید هاشمي صاحب د یو مړي باره کې بیان کړی. دا بیان تر اخره پورې واورئ. ویډیو لایک کړئ، کمنټ وکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. چې کله ملک الموت راشي او د انسان نه دا روح اخلي، نو د دې انسان سره د دې روح سره ټول رنگونه تینه واخلي. کو دا انسان بادشاه دی نو د روح سره د بادشاہي رنگ د نوالي. کو دا انسان ملک ته نواب دی، خان دی، نو د روح سره تینه دغه رنگ هم واغستې شي. کو چرته دا انسان ډیر ښکلی او ښایسته دی خو چې روح ته واغستې شي نو حسن ته هم واغستې شي، زیړ مخې پاتې شي. د روح سره د انسان نه هر رنگ اغستلی کیږي. دا څوک نه و چې په دې کټې بادشاه اغستی دی، دا څوک نه و چې په دې کټې خان ملک اغستی دی، بلکې دا یو مرده او یو لاش اغستی دی. د روح اغستلو سره ملک الموت د انسان نه تمام رنگونه اخلي، خو یو رنگ داسې دی چې ملک الموت هغه نشي اغستی او هغه رنگ د قرآن دی. هغه رنگ د قرآن دی. ملک الموت درنه هر لقب اخلي، هر لقب درنه اخلي، هر رنگ درنه اخلي، هر نوم درنه اخلي د روح سره، خو د حافظ قرآن دا رنگ او دا لقب درنه نشي اغستی. ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې انسان وفات شي د قبر پورې د دې انسان سره درې څیزونه ځي، فیرجع اثنان ويبقى واحد. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په دې دریو کې دوه د دنه واپس کیږي، ويبقى واحد او یو ور سره پاتې کیږي. سړی مړ شو، مونږ په کټ باندې اغستې دي، څو څیزونه سره روان دي؟ درې. کم مال ورسره روان دی، اهل و عیال ورسره روان دی، عمل ورسره روان دی. نو فیرجع اثنان، دا دوه تینه واپس شي. دا مړی چې موږ د قبر کې ږدو که نه، هغه کمبل تینه راټول کړو. مال څه شی دی؟ خو دا کمبل دی او دغه کټ دی، دا ورسره موږ د قبره پورې وسو که نه. خو یو سړی تا نه وایي چې هلکه ډېره یخني ده، دا خاورې خو به ډېرې یخي، خیر دی دا کمبل تینه تاو کړئ چې لږ ګرم پکې. چې ورسره کمبلې خښې کړي دي، نو که خښې کې څه پیدا کوي نه کوي. موږ ته پته ده چې په دې قبر کې دا کمبل کې خودل مال ضایع کول دي. د دې وجې نه کفن په کپړو کې ارزانه کپړه ده، ارزانه د لټې کپړه ده. ولې؟ ځکه ما ته پته لګي چې دا کپړه به دغلته خاورې کېږي نو قیمتي کپړه پیدا نه لري. نو ځکه موږ بېکاره او ارزانه کپړه کفن له ورکړې ده. نو مال تېنه واپس شي، کټ تېنه روکاږو، کمبل تېنه روکاږو. او دغه رنګې دویم څیز چې ته واپس کېږي هغه د اهل و عیال دی. زوی دی په خپلو لاسو باندې هغه پلار په لحد کې کېدي چې هغه پلار د ده دپاره تندې برداشت کړې وي، لوږې برداشت کړې وي، یخنۍ برداشت کړې وي، غارمۍ برداشت کړې وو، ځان یې خاورو له ورکړی وو، خو په بچي باندې د خاورو دوړه نه برداشت کوله. نن هغه بچی دی په خپلو لاسو باندې دغه پلار په لحد کې کېدي او خاورې پرې واړی روان شي. یو ورځ تاسو به چېرته یو زوی داسې نه لیدلی چې هغه به دا ویلي خیر دی نن زه د دې پلار سره دا شپه په دې لحد کې کوم. هسې زوی خو لیدلی دی؟ نه، مال ترې نه واپس شي، اهل و عیال ترې نه واپس شي. زوی دی پلار خښ یو زیتي، پلار دی زوی خښ یو زیتي، ویبقى واحد، یو شی د ده سره پاتې کېږي چې هغه د ده عمل دی.